د پاکستان سپین سترګي او پر طالبانو غټ تور د یو لوی برید پړی پر افغانانو اچولې. سلام ستړي مه شئ د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو مهم خبر ته پاکستانی چارواکي وایي پر چینایانو وروستی برید په افغانستان کې پلان نو افغان کړی. د پاکستان پوځ نن سه شنبه ادعا وکړه چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو وروستی ځان وژونکې حمله په افغانستان کې پلان شوې او بریدګر یې هم د افغانستان وګړی و. د مارچ په 26مه د خیبر پښتونخوا ایالت د شانګلې ولسوالۍ په بشام سیمه کې په وزن مرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی موټر چلوونکی ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغو چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بانه په برېښنا کوټ په جوړولو کار کوه. د پاکستان د پوځ ځویان جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هم په دغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان وګړی وباله او ویل چې د دغه برید په تړاو 4 مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ د دغې ادعا په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په پاکستان کې تاوتریخوالی د اسلام آباد داخلي مسئله بللې ده. د طالبانو د حکومت دغه راز ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.